بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیریه بنسټ قدرمندو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. درنو ملګرو، کوچنی اختر دی د المقدس خیریه بنسټ د رئیس صاحب او د معاون صاحب ترڅنګ زموږ د ټولو ملګرو د ټول ټیم لخوا تاسې ټولو فامیلونو ته ډېر مبارک وي. خدای دې وکړي چې دغه اختر زموږ د هیواد لپاره د سوکالۍ اختر واوسي. درنو ملګرو، روژه مبارکه تېره شوه او ډېره ماشاءالله زبردسته روژه وه. په روژه کې چې کومې مرستې شوي درنو ملګرو، د دې لنډه کارګزاري تاسو ته بیانول غواړم. قدرمنو ملګرو، 440 یتیمانانو، غریبانو او بېوزله ماشومانو ته مو د اختر لپاره د المقدس خیریه بنسټ د رئیس صاحب او معاون صاحب او ترڅنګ د نورو هیوادونو نه هم یو څه مرستې شوې وي. دوی ته مو رخت راو 108 متره رخت و ترڅنګ د زنانو رخت هم او د ګنډلو روپۍ هم وي. نو 440 ماشومانو ته مو د اختر لپاره کالي وکړل. جمله د رخت او د ګنډلو روپۍ 1,70,000 افغانۍ وي. الله رب العزت دې ټولو ته د بیلې بیلې روپۍ نیکې بدلې ورکړي. د دې ترڅنګ د ښار نه یو ورور راغلی و چې هغه تقریبا زموږ په دغه خواوشا ساحو کې 1,00,000 افغانۍ بېوزله یتیمانانو ته هغه چاته یې ورکړې چې بیخي د بازار نه د سامان د راوړو هم څوک نه و. خدای دې هغه ته هم ډېرې نیکې بدلې ورکړي. والله دې د هر قدم د ایمان په تله کې واچوي. یوه ځانګړنه دا وه په هغې کې چې هغه په خپل لاس باندې یتیمانانو ته روپۍ ورکړي. موږ فقط ورته ښودنه وکړه او هغه ورته په خپل لاس باندې روپۍ ورکړي. د دې ترڅنګ د ښځو د مدرسې دپاره چې د ښځو مدرسه وه په هغې کې د سولر مشکل یو سولر 2,500 واټ چې د 4,500 افغانۍ په بدل کې وشو، هغه مو هم په دې روژه کې راوړو او هغې مدرسې ته مو وسپارل. د کونړ ولایت نه یو ورور 15,000 افغانۍ د مریض لپاره زکات رالیږلی و چې هغه هم په ویډیوګانو کې شته دی او هغه مریضانو ته مو 15,000 افغانۍ وسپارلې. د شهید زرغون شاه ماما خیریه بنسټ لخوا 15,000 افغانۍ مرسته وشوه چې په 3 ساحو کې مو بېوزله یتیمانانو او بې سرپرسته کورنیو ته ورکړو. 10 کورنیو ته مو د هغه مرسته وسپارله. د بهر هیواد نه د یو فامیل لپاره 10,000 افغانۍ مرسته شوې وه چې هغه هم زموږ په ویډیوګانو کې تاسو کتلی شئ او هغه یتیمانانو ته مو 10,000 افغانۍ چې 15,000 افغانۍ مو ورته خوراکي توکي ورکړل، 15,000 افغانۍ مو د اختر لپاره ورته نغدې ورکړې. د دې ترڅنګ 50,000 کلدارې د لرې پښتونخوا د حیات آباد نه یو ورور په زکات کې رالیږلې وي چې هغه مو هم 15 کورنیو ته نغدې لاس په لاس ورکړي. یو بل فامیل چې ډېر زیات اړمن فامیل و، هغې ته مو 1,000 کلدارې چې یو ورور د کونړ نه 15,000 افغانۍ رالیږلې وي او بل ورور 10,000 کلدارې زکات راکړی او بل ورور هم 1000 کلدارې راکړې وي. 1,000 کلدارې مو هغې اړمنې کورنۍ ته لاس په لاس ورکړی او د اختر دپاره یې سامانونه پرې راوړل. همدارنګه یو بل ورور چې پټې مرستې هم ډېرې وکړې، پټ زکاتونه یې هم ډېر ورکړل. خدای دې ورته د بیلې بیلې روپۍ نیکې بدلې ورکړي. زموږ د ملګرو په لاس باندې هم تقریبا 90,000 افغانۍ زکات موږ ته راکړو او هغه په ویډیوګانو کې نشته، خو لاس په لاس مو هرې کورنۍ ته ورسپارل. ټولو ملګرو ته د الله رب العزت د هرې پیسې ډېرې نیکې بدلې ورکړي. قدرمندو ملګرو، یوازې روژه نه ده، په بوزه کې هم دغه فامیلونه همداسې محتاج وي. نو په بوزه کې هم زموږ سره دغسې خپلې مرستې جاري وساتئ چې موږ یې دغسې اړمنو کورنیو ته لاس په لاس ورکړو. د سرلوړي او سوکاله افغانستان په هیله الله رب العزت دې زموږ په هیواد کې سوله او امن راولي. الله رب العزت دې ستاسو د ټولې مرستې په خپل درباري علي کې قبول او منظورې کړي. ډېره زیاته مننه.